شعبه جدید توزیع تذکره الکترونیکی از سوی ریاست احصایه و معلومات ولایت غزنی در ولسوالی مقرین ولایت افتتاح شد. مسئولان بیان داشتند که با افتتاح این شعبه مشکلات باشندگان ولسوالی مقر و ولسوالی های همجوار برای اخذ تذکره الکترونیکی برطرف خواهد شد. چې د دې ویشتانګې په پرانیستل کېدو سره به د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ سربیره د لیرې پرتو سیمو ولسوالیو لکه جاغوري، ګیلان او بند، ناوه او د قرهباغ ځینې سیمې د ځینې سیمو اوسیدونکو ته به لوی سهولت او اسانتیا رامنځته شي چې په دې سره به د یادو سیمو اوسیدونکي وکولای شي په کم وخت او اسانه توګه خپلې برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي. موږ دغه څانګه دلته پرانیستله خاصې دې په خطر باندې چې د خلکو ستونزې هوارې شي. که بیا دا خلک دې ته مجبوره کېږي چې هغه یا ریاست ته ځي یا کابل ته ځي، نو هغه خلک داسې چې بیا به له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د هغوی دپاره انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم. الحمدلله ته په غزني ولایت کې ریاست تر ډېره حده پورې الحمدلله هغه ستونزې هوارې مشکلې موږ ته خاص خلق یې د هغه په رابطه باندې نه راځي. ولسوالی مقر ولایت غزنی افتتاح این شعبه را تبریک گفته و وعده هر نوع همکاری با این مدیریت را داد. کوم کارمندان چې د دې په احصایې مدیریت کې کار کوي، هغو چې رئیس صاحب ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ به انشاءالله په هر وخت کې د دې خدمت کوو، یعنې له دوی سره به پوره همکاري کوو. باشندگان این ولسوالی نیز با استقبال از اقدام ریاست احصایه و معلومات افزودند که اکنون می توانند به راحتی تذکره الکترونیکی دریافت نمایند. نو اوس دا ډېر ښه کار وشو چې دغه فعاله شو. د مقر او کوبند او بند خلک ټول مشکل سره حل شو. ډېر ښه کار اوس زموږ لپاره ډېر ښه غټ پروګرام شروع شو. دلته موږ غټ مشکلات درلود. یو عکس موږ لګاوه په غزني کې بله موږ چې 1000 افغانۍ وخت یا به جنګلیت را روان. نو اوس دا ډېر ښه دلته 4-5 ولسوالیو کار کېږي. با گفته مسئولان ریاست احصایه و معلومات این ولایت، بعد از حاکمیت امارت اسلامی بر ولایت غزنی 250,000 تذکره الکترونیکی از سوی این ریاست توزیع شده است.